افغانستان یې تباه کړ خو خپله هم ښه ورځ نه لري. پر پاکستاني ځواکونو زبردست برید شوی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ او وسلوالو کسانو ترمنځ نښته کې 4 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان پوځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې 3 پوځیان وژل شوي او یو بل سخت ټپي شوی دی. پوځ په مقابلو ډزو کې د 7 تنه وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده او زیاته کړې ده چې په سیمه کې پوځي عملیات دوام لري. دا برید په داسې محال دی چې څه موده وړاندې د افغانستان اسلامي امارت په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ اوربند شوی دی خو په وار وار مات شوی دی. اوس معلومه نه ده چې دا بریدونه تحریک طالبان پاکستان کوي او کنه په سیمه کې نورې وسلوالې ډلې هم فعالیت لري. بلخوا کاروباریانو او تحریک انصاف د حکومت پر نوي ټکس انتقاد کړی. په پاکستان کې د کارخانو مالکانو او مخالفه ګوند تحریک انصاف د حکومت له لوري پر لویو کاروبارونو د نوي ټکس په لګولو انتقاد کړی. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 24مه له اقتصاد پوهانو سره تر سلا مشورو وروسته ویلي و چې د عام ولس ژغورلو لپاره پر لویو صنعتونو او کاروبارونو 10% سوپر ټکس لګوي. د شهباز شریف په وینا د دې ټکس په ادا کوونکو کې به د سمنټو، تیلو او ګیس، غاز، سګریټو او کرنې په ګډون یو شمېر لوی صنعتکاران او کاروباریان شامل وي. خو د کارخانو مالکان وایي د حکومت له دې ګام سره به د دوی وار له مخه اغیزمن صنعتونه لا پسې متاثر شي چې له کبله د دوی په وینا د کارخانو د بندېدو ویره ده.